والا دا مې چې اوله کې وکته دا خو پاکستان کې 4 کاله بوکس کړی وم په کراچۍ کې بوکس کې ښې مسابقې کړې ولې او ما سره د ده هغه نقطه پیدا کوله بوکسر و نو دا لکه زه څنګه چې پهلوانۍ نه فري فایټ ته راغلی یم دا د بوکس نه فري فایټ ته راغلی و بیا ما زمیني باندې ډېر فوکس وم زه باید دا زه لاندې بوځم لکه یوه نیمه دقیقه ورسره پاس کار وکړم چې دا پوه شي ولا دا پهلوان نه ده دا ما سره بوکس کار کوي بیا ما هغه لاندې بوتم هماغه چې ما لاندې نکاټ کړو کله چې یو خاص سټایل ځان ته انتخاب کړې څنګه به وي چې مثلا ته په همغه سټایل باندې مشهور یې اوس مثلا خلک ځي د بل چا سټایل لا کاپي کوي هغه خوند نه کوي د خپل ځان سټایل جوړ کړه چې د تا سټایل نور خلک کاپي کوي دغه فري فایټ کې داسې چې د هغه نیسي که نه مثلا چا سره عکس اخلي داسې هغه نیسي دا څه معنا دا نو همداسې سټایل نو دا هر مثلا دا هغه نه چې ولا دا سټایل زه به دې نه لا کاپي کړم دا همداسې سټایل ده هر څوک یې نیسي او دې له خاطره بعضې مینهوال ما سره درېږي ما سره بیا ما ته وایي څوک ونیسه بیا ورسره څوک نیسم راځه څه خفه نه سې دې لوبغاړي سره چې کله لوبه وه داسې کوم څوک یا هغه ته چې په مخ دې لګېدلی وي هغه ځای دې اوس هم درد کوي خوږېږي ته وایي چې یاره کاشکې دا راته باندې نه وم لګېدلی یا څوک باندې ولا نو ولګېدلم څه اوس هغه هم زه به اوس وایم څه ولا زه نه یم لګېدلی ولګېدم یو نیم هفته مې مسابقې ته پاتې وله ما پزه ولګېده پزه مې څه دا ولګېدله دغه ځای څه ولګېده دا وپړسېده څه وپړسېده همغه دقیقه باندې وپړسېده زه لاړم شفاخانې ته لاړم عکس مې وباسه وایي خیر د هېڅ مشکل نشته خو لږه ضربه یې کتلې زه مسابقه کې په دې ډارېدم خدای ناخسته که دا بیا ولګېږي مسابقه کې مې پړسېدلې وه خونریزي ونې کړي داسې ونه وایي چې دا مسابقه نور سټاپ کوي زه په دې ډارېدلم بیا هملته زه یو دانه ډېر کلک ولګېدم مسابقې نه باندې دا ډېر تک سوری اوښتی یم ډېر باندې پوزه باندې ولګېدې او پوزه باندې ولګېدلم وپړسېده بیا زه یې هم زوبل کړم زه به څه خپل د ځان صفت درته کومه لازه داسې او زه یې هم زوبل کړم هغه خو هم بوکسر و لکه له چټي نه فرق خو نه و زه یې هم زوبل کړم خو د ما خالي پزه پکې زوبله سوله او نور روغ جوړ نه فضل د خدای ده دا دونه وهل دی چې هغه ته ورکړه ویې خوړه مثلا مخکې تا ویلې چې لس کوکه که اته کوکې خولي وخوړه لاندې مثلا لاشه یې ماته سوله وروسته چې راتلې هماغه دې یو عکس یې ولیده چې هغه ته چې تحفه فکر کوم چې ورکړي وو د هغه د هغه کوم هغه یې غاړه کې و هغه دې ورته ډالۍ کړي کوم څه دې کړي وو زړه دې نه پرې خوږېده وروسته ولا زړه خو مې پرې نه خوږېده خو هغه حریف و هغه کوم مډال چې ما ته راکړه هغه ما د هغه په غاړه کې واچوم سره یې کېده هغه نه اخیسته وایي نه یاره مالک زه کېده در سره وایي نه اخیسته بیا مې راوایسته ما زه څه نه یارې ته نه اخلې زه خو یې اخلم ښه خلیل جانه ډېره زیاته مننه کوو چې خپرونې ته راغلې خپرونه کې در سره برخه واخیستله نو اوس خو ما مخکې یادونه کړه چې ته په فیسبوک او په ټیک ټاک په انسټاګرام په دې شیانو باندې ډېر زیات مشهور یې موږ دلته یو برخه لرو د فیسبوک برخه نو ما چې ستا ډېری کومنټونه لیدلي دي کومنټونه نه ځوابوې کومنټونو ته یې ځواب نه ورکړه خپله فیسبوک صفحه په خپله چلوي که بل څوک درته چلوي هو په خپله چلوم زه یو 2 میاشتې د سوشل میډیا نه بېخي لرې وم ما خالي خپل تمرین کوم بیا مې ورور د ما د صفحې مخکې وړلې اوس بېرته ما سره دي خپل ځان سره د کوم چا د کومنټ نه متاثره شوی ته خفه شوی چا کومنټ دې لیدلی ترې نه خفه ولا که مې بیخي یو کومنټ هم لیدلی څه دروغ درته وایم کومنټونه مې تر اوسه نه لیدلي خو اوس به یې وګورو اوس به یې وګورې چې یو نیم کومنټ ته ځواب هم ورکړی دی ډېر خلک خفه هم پاندي دي چې فقط یو کس ته یې ځواب ورکړی ولا خو ډېر دي کومنټونه خو زما یو عکس زه واخلم 10,000 لایک علي 10,000 کې هم دونه کومنټونه زه اوس کوم کومنټ داسې مثلا سبا نه کښېنم تر مازدیګره پورې کومنټ ته به جواب 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 داسې چې 2,000 3,000 کومنټونه یې کوم به جواب کوم به جواب ورکړو او ډېر مینهوال په همدې باندې خفه هم دي چې ته ولې زموږ کومنټو ته جواب نه راکړې اوس به وګورو کومنټونه وګورو یوه پوښتنه بله هم درنه کومه تر دې اوسه پورې چا درنه خواهش کړی ده چې خیر د زما یو عکس در سره واخله او د خپله صفحه کې دې واچوه چې زه مشهوره سم ورانه داسې چا ډېر نه دي ویلي راته لکه عکسونه یې هغه کړي دي لکه باسلم دي پیج لکه داسې ویلي فیسبوک کې واچوه داسې نه دي ویلي لکه انسټاګرام کې واچوه پیج کې واچوه او بیا زیاتره خلک راته وایي ویډیو را سره جوړوي بیا ویډیو سره جوړه کړي بیا راته وایي ټیک ټاک کې دې واچوه څه شی لري په دې سوشل میډیا کې کوم کوم هغه لري انسټاګرام فیسبوک انسټاګرام فیسبوک پیج او ټیک ټاک او هغه لرم یوټیوب مې دونه مخکې نه ده خو دا نور شیان مې ډېر مخکې دي څو روپۍ راکړه چې یوټیوب دې مخکې کړم درته ولا ته یې مخکې کړه که نه سره کړم یې مخکې کړې سیستم باندې نه پوهېږو سیستم باندې خیر کوم سیستم چې ده
زه خپل یوټیوب چینل لرم، طریقې به درته وښیم. په نن وخت کې چې یوټیوب ولرې نو هغه ستا بانک ده. ډېر خلک ماته یوټیوب جوړ کوي، ډېر نه هغه پیسې ماله دلته پیسې نه راځي، خلکو پیسې راځي. خیر زه به درته د خپرونې وروسته نه طریقې ښیم، لارې درته ښیم چې په کومه طریقه باندې جوړېږي، په کومه طریقه پیسې راځي. او ته خو په اوس وختونو کې تا خو بیخي دې ته ضرورت نشته چې ته یوټیوب ته مارکیټینګ وکړې. ته په خپله ستا څېره د دې هغه د یوټیوب او د ټیک ټاک د شیانو مارکیټ ده. هو دا خو خو نه صحیح ښه ده. بالکل سړي لاس سپکي، بل لاس پې سپکي. بل په یوټیوب کې نو وخت کې ډېرې زیاتې پیسې دي، نو په دې خاطر باندې یوټیوب ښه شی ده. ښه لاړ به سو د کومنټونو برخې ته ګورو چې خلیل جان ته لیدونکو دوستانو ډېر کومنټونه کړي دي، او د خلیل جان کومنټونه هغه کومنټونه چې هغوی دوستانو لیدلي دي، کتلي دي. ځینې کومنټونه چې ډېر جالب دي هغه نو موږ دلته راخیستي دي، هغه کومنټونه به تاسو ته ووایو. نو خلیل ارسلاني وایي چې زه د هر چا کومنټ ځکه ځواب نشم ورکولی چې ډېر دي، او رښتیا هم ډېر زیات کومنټونه دي. ښه راځو، وایي ستره بریا مبارک شه، پیروزی بزرگ مبارک افغانهای عزیزم. وایي اگر رقم کج کورش کده که سبز و کبود گشته. دې ته څه وایي؟ که دې ته تا اوس جواب ورکوو د کومنټ ته څه به دې ورته لیکل؟ والا خو بس مسابقه ده نو کبود خو کبود کېږي، خو مسابقه ده، باید کبود سي. مخکې ځو ګورو بل کومنټ. ښه یو چا لیکلي دي، وایي اتله بریا د مبارک بېچاره د ښه خمبیره کړی ده. مننه، خیر اوسې، تاسو ته بیا هم مبارکي. مننه خلیل جانه. دا کومنټونه ډېر جالبه کومنټونه دي که نه، سړي ته یو د خوشحالۍ احساس ورکوي. لیدونکو که موږ ووایو چې په هره لوبه کې یا په هره برخه کې یو څوک کومنټ کوي، که هغه یو څوک ګوري یو چا ته انرژي ورکوي، مثبته انرژي ورکوي، نو دا هم که موږ ووایو چې تا ته دغسې یو کومنټ، یو خو ذهن پې ارامېږي، ذهن پې خوشحالېږي، او بله خبره دا چې مثبته انرژي درکوي. ښه مخکې ځو. ښه وایي بل چا لیکلي دي، همدې هغه ته همدې پوسټ ته وایي بېچاره یې سخت وهلی، خدای دې افغانانو ته څوک نه پاتې کوي. ارسلاني یاره دومره ظلم ماشوم و دومره خو به دې نه وهله که نه، اخر خو ګاونډی و بیا مېلمه هم و. دا کومنټ دې تر اوسه پورې لیدلی و؟ ولا که مې بیخي لیدلی دی، بیخي کومنټونه مې نه دي کتلي. ولا نو داسې جالب کومنټونه خوند درکوي چې ویې ګورې؟ ولې نه راکوي، خوند راکوي. ښه که دې کومنټ ته اوس ته ځواب ورکوې څه ورته لیکې؟ ولا نو مخکې مې یادونه وکړه که نو چې ته فیټ کوي، فیټ دې نه کوي که نه کوي که نه؟ هو دې کې خو دا مثلا د یو ګپ در سره راګولې او ټوکی در سره کړې، ته به څه ورته وایې؟ ته به څه شی ورته لیکې چې مثلا دا خفه نه سي، مینهوال دی، ځکه مینهوال خو خفه کولی نه شي، مینهوال باید وستایې، ځکه چې هغوی په آینده کې هم ستا ملاتړ وکړي، سپورټ دې وکړي که نه. ته به څه ورته لیکې؟ بیا ما ورته لیکلي باندې پرېږدی، همداسې ښه دي. ښه مخکې ځو. ښه دلته یو چا درته کومنټ کړی ده، نصرت الله شریف په نامه باندې، مبارک باشه لالای قند. ده ته دې ګوره جواب ورکړی، او نور دې ګوره هېڅ کومنټ ته جواب نه ده ورکړی. ولې؟ والا دا لکه چې ښه دا نصرت الله شریفي ښه و، دا پېژنم، څوک چې پېژنم جواب ورکوې. ښه نو لیدونکو پاس له دې خو دغه د موږ هم کومنټ چې ورته کوو، نو که موږ ته ځواب رانه کړې، نو دغه د اوس دلته تیار ثبوت یې ستا را سره چې بیا ونه وایي همداسې ده که نه، زموږ کومنټ خو جواب ورکوې. ښه دلته لیکلي وایي لا تر اوسه یې ماغزه په قلار نه دي، چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی تیږه. پاسې لیکلي ګوره که نه، ستا خپل یو شعر لیکلی که نه. دلته په دغه ځای کې نه نه دلته ګوره که نه، تا خپل میډال دلته ډالۍ کړی ده، لکه ما مخکې یادونه وکړه که نه. او یو بل چا ورته لیکلي زیاتی دې کړی، والا دا هلک هم دې وهلو و، یعنې مطلب تا ته فکر نه چې ته خپله له دې نه وړوکی، خیر ده که د قد جګ دی که نه، دواړه یو شی که نه. یعنې وایي دې وهلو نه وه چې وهلی دی. تا مخکې ویلې چې لوبه ده، لوبه کې خو وهل راځي، نو دا خو لوبه ده، لوبه کې خو بس وهل شته دي، همدې لپاره راغلی چې زه یې وهم. ښه بیا مخکې ځو. ښه زما په زړه خو یې اوس هم ډېره ګزاره ورسره کوي. وایي هغه بل کومنټ لیکلی دی، وایي چې ما په زړه باندې اوس هم کمه ګزاره ورسره کړې که باید له دې نه بهتره وهلی وای. بل نفع مې له خیره مسابقه وکړه، ورسره دې نه بهتر وهم. هغه د هغه خو دې پوه شي، بېشکه څوک دې نام خدا کلک ده چې زموږ لاس وبل نه کړي. ښه یو بل چا لیکلي، لږ وروسته لاړ سئ، دغه مې یو جالب کومنټ ده، وایي د مخ نقشه دې ورته خرابه کړې ده، آفرین اتله. نو په فایټ کې چې کله تا د خپل حریف څملاوه، هغه داسې دې وهه په مخ باندې چې رښتیا هم اوس وګوره د مخ نقشه دې ورته خرابه کړې. پاکستان کې خو جلدي ډاکټران ډېر تکړه تکړه دي،
ډېر ښه نام خدا خلیل جان په زړه پورې خبرې کوي خوند کوي نو لیدونکو خدای وي چې تاسې هم د خپرونې څخه خوند اخیستی وي بیا چا لیکلي دي وایي دومره ظلم څوک نه کوي هغه دې تل لپاره د ورزش نه خدای پاماني وکړه یعنې هغه دې وایي بیخي زړه توری کړی ورزش نه یادونه وکړه چې ده دونه وهلي وخوړه چې بیخي ډېر وهلي وخوړه صحت نه ما د مسابقې نه صحت ښه ده خو دا دونه مو ښه که دی بیرته درته بیا مثلا چلنج درکړي او ځان یې ښه قوي کړی درته وایي چې دا ځل پاکستان ته راسه لوبه کوو څنګه کوې ورته یم ته همداسې کوفتي کښېنه ته همداسې کوفتي ښه یې نه ورځې بیا بل څوک بل نفر سره فیټ کومه دا یو نفر داسې مثال هم ترې وګټه بل نفر بل دفعه بیا ورسره فیټ مه کوه هغه داسې کوفتي پاتې کېږي یعنې چې زړه کې درد پاتې ښه زړه کې درد پاتې وه هغه شاتي نه یې ګورې هغه شاته څه ولاړ ده هغه مې مریف و ښه او هغه هم راغلی ورسره هغه ته ما وویل ما ته بیا فیټ ته راغلی وایي نه وایي فیټ ته لی به راغلی تشریف ته راغلی هغه چې دا یې ولید چې دومره وهل ده وخوړه که زه راغلی وم پوه خو ما به له دې بتره وهل خوړلي وه هغه هم ورسره راغلی و شاته ولاړله ښه مخکې ځو دا بل چا لیکلي دي خلیل جانه وایي د مخ جغرافیه دی ورته ګډه وډه کړې ده کامیاب اوسي وګوره دا ټول خلک ویني که نه څومره تا تشویق کېږي دغه هر چا چې دا خبره درته کړې ستا کومنټ دپاره ستا د تشویق دپاره ګوره ته نامې خدا خندرویه ولاړه هغه بېچاره وګوره څومره خفه ولاړ ده زه به ګوره دا زه به مې ډېره ته خوا کوله که نه دا به همدغه هم جی شکېدلی و دې چې نه مکمل جي پورې شکېدلی لاندې خوانه ټول شکېدلی و دا دې په کوم څوک ووهې وشکېده دا چپ څوک مې و وینې همدغه مقصد کورنۍ کې دی که څوک ګوري ملګري انډیوالان دي د خلیل جان د چپ سوک نه ځان ساتئ ښی سوک یې چې ده هغه باندې خو دومره هغه نه کوي ویل چې چپ سوک مې ډېر خطرناکه ده که نه زور پکې ډېر وي دغه ښی لاس یې دې باندې کار ډېر کېږي ما داسې یو څوک ووهه چې یو ترس نارې کړی وایي هغه ترس نږدې نه ناست هغه نه د خوند اخیسته بل هغه ترس د ویډیو کې راغلی هغه نه خونده دی ما ته استاد ویل تا چپ سوک دونه دروند ده استاد ته خو کاري په لاپ کې وایي داسې په هغه سوک ونه غورځېده نو یعنې دا هم قوي و که او واقعا ډېر قوي و دا چا لیکلي ته دا څنګه دې وهلی ده ژبه یې هم نه ننوځي ډېر ظلم کوي اتل ډېر ظلم مه کوه که نه مخکې که نه زه به همدې له خاطره راجع شکېدلی وم بلکل ښه بیا بل چا لیکلي پاکستاني ورور هم یو تکړه او قوي بوکسر ده دا یې لومړی باخت و او عمر یې هم له خلیل څخه 2 کاله فرق لري یا کم ده تا نه عمر کې 2 کاله کم و عمر کې کم د عمر کې کم نه و ښه او عمر کې دا کم نه خو زه چې فکر کوم قوارتان او تا باندې غټ د باډۍ کې هم تا نه هر څه نه ښه ده که نه او ډېر یو بل چا لیکلي وایي سخت دې وهلی ده زړه مو په باد شه مطلب دا هر وخت دې بریالی غواړم نو هر چا چې کومنټونه زده کړي ستا تشویق دپاره ستا بریا غوښتې راښه نو ډېرې زیاته مننه کوو د ټولو لیدونکو څخه خلیل جانه تا نه فکر کوم کومنټونه خلاص و تل کامیاب و بریالی اوسېږي خو ما یو کومنټ بل ولیده نه پوهېږم چې ستا کومه ویډیو لیدلې وه یا همدغه ویډیو کې به لیدلی و وایي مغرور مباش مغروري څه رقم نو ما چې ستا فایټ ولیده ستا جذبه مې ولیده په هغه کې څه د مغرورۍ هېڅ هم نه وه نو هر څوک چې هر څوک وي که هغه د 1 روپۍ ګټه کوي یا مثلا د 1 روپۍ یو کار هم کوي خو چې په هغه کې بریالی سي هغه خپله وړتیا هغه خپل غرور ښیي نو دا غرور نه ده که موږ وایو چې یو څوک که تا لوبه ګټلې خپل سیال دې مات کړی دا ستا حق ده چې ته باید خوشحالي وکړې ته خوشحاله سې نور خلک بلکل ټول حق لري که نه نو په پای کې په آخر کې دی پیام د لیدونکو دپاره د مشرانو دپاره د کورنۍ دپاره څه به وي پیام خو مې خپل اول امسن د سال ته مې دغه پیام ده چې باید درس پې وي تعلیم پې وکړي او تمرین وکړي تمرین